نو عاجزي یو ظاهري ده او بل باطني ده. اوس مس خدا الله عبادت ته کنه، خدا عبادت داسې طریقې سره پکار ده چې الله وی په دې کې عاجزي ظاهري او باطني دواړه موجود وي. ظاهري باطني، یو ظاهر دی زمونږ استاسو مونږ تاسو ته یو بل دا ښکارېږي، یو باطن دی دننه. نو په موس کې به مونږ تاسو عاجزي چې کومه ښکاره عاجزي د هغه به هم اختیارو، او چې کومه پټه عاجزي ده باطني نو هغه به هم اختیارو. نو دا مونځ دی. مونځ دغې ته ویل کېږي چې عاجزي ظاهري او باطني دواړه پکې راشي. نو ځکه الله فرمایل الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمنان هغه خلق دي چې دوی په خپلو منځونو کې عاجزي کوونکي دي. یو معنی د عاجزۍ شوه. نو ظاهري عاجزي به څنګه اختیاري چې راشي مونځ ته ودرېږي ظاهري، نو صحیح طریقې سره تکبیري تحریمه ویل، لاس تر غوږونو پورې اوچتول، او د لاسونو دا ګوتې قبلې طرف ته لغون ته ردې سرونه راوستل، او بیا چې تکبیر تحریمه وشو نو لاس په نامه باندې یا د نامې نه نیم ښکته او د نامې د پاسه د نارینهو دپاره، او بیا د قیام په حالت کې چې کومه ولاړه د نظر به کوم ځای باندې ساتي؟ د سجدې په ځای باندې. دا ظاهري عاجزي. په موس کې به یو خوا بل خوا نه ګوري، کوم ځای باندې به که چېرې دی په سترګو باندې یو خوا بل خوا ګوري، یا معمولي غونته سر داسې تاوی راته وایي، نو منځ مکروه دی. رسول الله مبارک دې نه منع فرمایلی ده. په موس کې به یو خوا بل خوا نو دا، او بیا د هغې سره رکوع شو. د رکوع په حالت کې به نظر په کوم ځای ساتي؟ او بیا د رکوع په حالت کې چې د رکوع کومه طریقه ده په هغه طریقې سره رکوع، دا ظاهري عاجزي ده. هسې که مونږ تاسو دغې ته خیال وکړو چې د قیام طریقه دا ده، په قیام کې به داسې ولاړه کوو، د قیام په حالت کې به د سجدې په ځای باندې نظر ساتي، نو زمونږ توجه به چا طرف ته وي؟ او بیا د رکوع چې کومه صحیح طریقه شوه چې سر او ملا څه شي وي؟ بالکل د یو بل سره برابر وي. د رکوع طریقه دغه ده، دا به نه چې ملا څه شی وي؟ اوچته شي، سر پې ښکته شي، او یا سر څه پاتې شي؟ اوچت پاتې شي او ملا ښکته پاتې شو. نو د رکوع په حالت کې به د خپو په دې ګوتو باندې څه ساتي؟ نظر ساتي. او بیا د رکوع نه اوچتېدل دي ظاهري، نو او بدروږي چې کم از کم ربنا لک الحمد پکې وویلی شي. او بیا د هغې نه بعد سجدې ته تګ د سجدې. نو د سجدې طریقه دا ده چې دا لاسونه به د غوږونو سره برابر وي. لاسونه به د څه سره برابر وي؟ د غوږونو سره برابر. دا به نه مخکې وي او نه به شاته وي. او بیا دغه لاسونه به دا څانګلې دا به د کوم ځای نه جدا وي؟ د سینې نه، او دغه رنګې د پتنانو وغیر نه به دا جدا وي. او د سجدې کیفیت او حالت او طریقه به دومره وي چې کم از کم په منځ و منځ کې وړوکې پیوسکرې داتلی شي. دا د سجدې هغه طریقه شو. او د سجدې په حالت کې دا د خپو چې کومې ګوتې دي نو هغه په ځمکه باندې پرتي. که دواړه خپې اوچتې کړې مونځ یې مات شو، مونځ یې څه شو؟ او که د یو خپې ګوتې اوچتې کړې بلې پرتین، بیا مونځ مکروه دی. هسې دې ته مونږ سوچ کړی دی چې دا چېرې دغې څیزونو ته پوره سوچ شي، نو بیا خو مونږ تاسو چې کوم مونځ په 4 منټه کوو، به 8 منټه کې کوو بیا، او چې کوم 8 منټه کې کوو نه به 14 منټه کې بیا. چې صحیح طریقې سره مونځ 2 رکعاته کې نو کم از کم 4-5 منټه پې لګي. او که نه ځان ته نه خلاصې نو بیا خو دا مونځ نه دی، دا ظاهري عاجزي شوه. ما ووی عاجزي 2 قسمه شوه، یو ظاهري ده. او بیا د تشهد په حالت کې ناسته شو، نو هم به ظاهري اعضا به برابرې. تشهد په حالت کې لاسونه کوم ځای باندې کېښودل؟ په تنانو باندې، او یو خپه ادرول او بله ملاستول، ملاسته یې پای باندې ناسته کول شو. او بیا د دغه یوې خپې دا ګوتې به کم طرف ته وي؟ د دې بل هم کوشش پکار ده چې په دې هم ناسته کېږي شپې وکړي. او که څوک نشي کولی تکلیف ورته نو بیا دې نه کوي. نو قبلې طرف ته، او بیا باقاعده دهان ساتل چې اشهد ان لا اله الا الله په وخت کې د تشهد دغه ګوته دا اوچتول شو.
او بیا ظاهری عاجزی دا چې کله سلام ګرځي نو السلام علیکم ورحمت الله. صحابه فرمای رسول الله مبارک په چې د مز سلام ګرځو نو کوم به شاتو نو موږ به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ دارنا ولیدخه. رسول الله مبارک ته الله جل شانه ډیر زیات حسن ورکړو.